زموږ د کشر ورور د دې زوی نه پاسپورټ هغه شو، خپل یې ورته ویزه لګوله. څه دپاره تره زوی یم ده چې کامیاب شي. د بل تره زوی باندې ما بل ورځ پاسپورټ جوړ کړو، د څه دپاره چې کامیاب شي. بس زه دا وایم چې کوم بهر ملک کې دي که نه مسافر دي، د خدای او د رسول خاطر وکړئ مه راځئ پاکستان ته بالکل چې رانه شئ. هلته ښې مزې کوئ، خو که دلته راځئ دغه حالات به یغه. دا هغه هلکان دي چې کوم په بار ملکونو کې نشنالټي ورسره وه، د 1 روپۍ ولا په پاکستان کې ضرورت نو. خبرې چې د ځمکو راځي دې کې څه حقیقت شته دي؟ نو ځمکه خو داسې خبره نشته. تاسو ته پته چې یو انسان د یورپ نیشنل وي که نه، او یو نه دوه نه درې روریان، نو هغې یا ډس کوي یا ځمکو څه تنازع راځي. ځمکې د څو روپو دي؟ د 10 لکو روپو ځمکه هم نه ده. د کروړو د حساب کسو کې ځان سره قبر ته نشي وړی. ای خو دغه یو څوره د خوشحالۍ دپاره به راغلي وو. دا د تره زامن به ستا د ویډیو هم ګوري، دوی به دا افسوس کوي چې څه فایده وشوه که نه. نو بس ځان ته دا دنیا هم خواره که، هغه دنیا مې ځان ته خواره که. بدبختو چېرې دا کار نه پهله دې سوچ کړی و، ظالمانو چې دې کار نه پهله سوچ نه کړی. پوه شو، یو انسان چې راځي چې ډس کوي که نه، هغه په ښه په پلین ډس کوي. پوه شو، مونږ خو دې ځان ته رانږدې وکول. دا زموږ بل تره ناست دی، دا هم در سره خبرې وکړي. د ده تره زوی نه پاسپورټ خو زما کشر ورور چې کوم دی، چې کوم شهید شوی دی، ظالمانو قتل کړی ویشتی دی. زموږ د کشر ورور د دې زوی نه پاسپورټ هغه شو، خپل یې ورته ویزه لګوله. څه دپاره تره زوی یم ده چې کامیاب شي. د بل تره زوی باندې ما بل ورځ پاسپورټ جوړ کړو، د څه دپاره چې کامیاب شي. تاسو هغه پیسې مو خولې د وینو ډکې پرتې دي درسره دي؟ او هغه ما سره پرتې دي. دا زما د کشر ورور د لاس نښه ده ما سره. پوه شو، دا زما د هغه د جیب نه راغوښتي دي، او ټولې د وینو زه لکه هغې ته کتلی نه شم. ما لکه زما د جسم چې کوم دی ویښته راباندې بیا ودرېږي، زه لکه بیا نه شم قبول کېدی دې څیزونو ته. لکه د یو دومره انتهایي ظلم کړی دی که نه دی موږ سره، چې ما خپله په 20 کالو کې ما دومره ظلم په سوشل میډیا چې په هېڅ څه ما نه دی کتلی، چې لکه دومره تر زامن دومره د انسان وینو ته تګي، حسد بغض کینه. دا ولې اخر ولې زموږ دې پښتنو کې دا ده؟ نو مونږ خو چې کله پېښور نه را روان شوي د په دې کې ماڼکي شریف علاقه ده، کوم ځای کې تاسو ناست په دې کې مونږ دلته نه بهر نه چرګان او روټۍ دا هر څه م راواغشتو. کلي ته لاړو، مونږ چې پروګرام وکړو ټول په یو ځای روټۍ وخورو شي او تر زامنو سره. ځکه زما د کشر ورور په 23 تاریخ روان و، 3 ورځې پس ته روان و. نو مونږ وایي نکم دی نکم بیمار دی، نن به وي سبا یې نه وي. یا زه خپله بهر تلمه په 27 تاریخ باندې، پرون زما فلایټ و، زه تلمه، ما نه فلایټ مس شو. ځکه زه څنګه لاړ شم؟ ما دلته بیماره مور ده، ما 2 تورسرې په کور دي، زه به هغې سنبالم. خو زه به بهر ځم، زه به څه کوم؟ مور دې اوس څه تېرېږي؟ نو هغه یو خدای ته پته ده چې څه پرې تېرېږي او په کوم حال کې ده، تاسو ته نه شم بیانولی. د زړه بیمار انسان یې هغه ده. کاکا څه به وایي د دې وروارګانو باره کې؟ یاره بس دی چې کوم ظلم یې ما د بچاو سره وکړو که نه، داسې څوک نه کوي. موږ دی په اعتبار کې ووایو، دی سره موږ لکه دغه خبرې دغه نه و. دا ما ته راغلي ولې ما ورارونه ول، دی سره ما دا زویم بار تلو. دی ته موږ دا سوچو چې دی به بار کم په باندې، د دا بچي به په دی باندې زه بار کم. خو دی ورور یې موږ سره لکه دا کوي دغه نه کوو. زه ادارو نه امید لرم، لکه ما ته د لاسه راکوي، خو زه یم چېرې بھرپور کاروایي دی کې وشي ډېره به ښې. ځکه دا لکه دا یو داسې وي، دا طرف چې کوم دی دښمني طرف ته ځي، او لکه مونږ خپله نه دښمنیانې کړي دي او نه چېرته لکه مونږ لیدلي هم نه چې دښمني څنګه وي او څنګه نه وي. ځکه زه مونږ دلته پاتې شوي نو، زه په 15 کاله عمر کې بهر تللی یم. په وړوکوالي عمر کې زه په دې غلا لارو باندې تللی یم د ښه مستقبل لپاره. چې کله ښه مستقبل رالو نو مونږ سره خپلې وینې داسې وکړو لکه دا نه دی کول پکار. او د آی جي صاحب نه، ډي پي او صاحب نوشیره نه، او د وزیر اعلی صاحب نه، وزیر اعظم صاحب، دې ټولو نه زه امید لرم او دې ته زه یو درخواست کوم چې ما ته د انصاف میلاو شي. زما د ورور قاتلان دي، هغې ته لکه جمدي نه چې یو ورور وقاص صاحب خان، بل عباس خان، دریم زه سمیع الله، څلورم شفیع الله. مونږ 3 وروریان چې کوم یو هغه بهر اوسېږو. یو ورور مو دلته ټرانسپورټ کار کوي. مونږ بهر نه راغلي، زما واده په پیلني جون باندې، مونږ خپل واده دپاره راغلي یو دلته، خپلې خوشحالۍ دپاره. زمونږ نن نه 2 کاله مخکې زه راغلی یم خپل والد صاحب ته، د هغه کینسر، بون کینسر او ډوکي کینسر و. هغه چې کله زه دلته راغلم هغه وفات شو. هغې نه پس چې کوم دی زمونږ سترګو نه اوښکه اوسه پورې نه ده وچه شوې. زمونږ د سترګو نه هغه اوښکه اوسه پورې نه ده وچه شوې، چې دا نوی چې کوم دی دا اوس زمونږ دومره ظلم یې راسره وکړو چې 3 وروریان یې ته ووژل. د بل چا نه، خپل تره، خپل تره زامن. په څه ووژل؟ څه وجه وه؟ حسد، کینه، بغض، دا زموږ دی.